السلام علیکم دوستانو. بوست په ستر توپیر د امو لوبډله ماته کړه. د بوست ساتونکو لپاره عبدالرحمن او ضیاء الرحمن ډېره زبردست توپچونه ترسره کړه. همداراز افسر زازي حشمت الله شهیدي او حسن اسحاقیل ډېره زبردست توپوهنه وکړه چې بوست ساتونکو ته د امو پر وړاندې په لوبه کې بریا ور په برخه کړه. د شپږیزه کرکټ لیګ اتمه لوبه د کابل کرکټ لوبغالي کې د امو ننګانو او بوست ساتونکو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د لوبې په پیل کې امو ننګانو د لوبې پچه وګټل او لومړی توپوهنه غوره کړه. امو ننګانو په ټاکل شوي شل اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره شپږ نوي منډې وکړې چې له ډلې رحیم منګل او حاجي مراد مرادي 22 منډې وکړې. د بوست ساتونکو لخوا عبدالرحمن 4، ضیاء الرحمن 3 او ابراهیم 1 وکټې واخیستې. د 9 منډو هدف د بوست ساتونکو لوبډلې ډېر په اسانۍ سره په 8.3 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره پوره کړ او د 9 وکټو په ستر توپیر یې له امو څخه لوبه وګټل. د بوست ساتونکو لپاره حشمت الله شهیدي 29 ناسوځېدلې، افسر زازي 28 او حسن اسحاقیل 25 ناسوځېدلې منډې وکړې. د امو لخوا بلال خان 1 وکټه واخیسته. دا د بوست ساتونکو دویمه لوبه وه چې دویمه بریا یې هم خپله کړه او د 4 نمرو سره په جدول کې لومړۍ لوبډله شوه. همداراز امو ننګانو بیا په دویمه لوبه کې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبي اسحاقیل زوی حسن اسحاقیل هم خپله لومړۍ شل اوریزه لوبه ترسره کړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.